د روان کال اکرب میاشتې پر 22مه نیټه د اماراتي شرکتونو د مالی او تدارکاتي برخو کارکونکو لپاره د افغانستان د مالیاتي نظام په اړه د عامه پوهاوي سیمینار تر سره شو. غونډه چې د ګمرکونو او عوایدو په ملي اکاډمۍ کې تر سره شوه، پکې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي امیر ښاغلی روزي محمد نیکمل او د اماراتي شرکتونو د مالی او تدارکاتي برخو کارکونکو ګډون درلود. یاده غونډه چې د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو سره پیل شوه، وروسته د اطلاعاتو او عامه پوهاوي امیر ښاغلی روزي محمد نیکمل او د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپوه ښاغلی عباد الله درمان د افغانستان د مالیاتو د ډولونو، نورمونو، پروسو او مالیاتي ستونزو د حل او د مالیاتو او عوایدو د راټولولو اړوند الکترونیکي سیستمونو په اړه معلومات د پریزنټیشن له لارې ارائه کړل او په پای کې د اماراتي شرکتونو د مالی او تدارکاتي برخو کارکونکو ستونزې واوریدل شوې او د دوی پوښتنې هم ځواب شوې. یا موږ د محاسبې والا نیټ پروفیټ ورته وایي. د نیټ پروفیټ څخه چې کوم مالیات اخیستل کېږي، ګراس پروفیټ او بیا نیټ پروفیټ، د نیټ پروفیټ څخه چې کوم مالیه وضع کېږي دغه ته مالیات برای دا موږ وایو دا یو. بل موږ موضوعي مالیات اخلو، انتفاعي مالیات اخیستل کېږي، ثابت مالیات اخیستل کېږي او په شتمنیو باندې مالیات اخیستل کېږي. دغه 5 ډوله مالیات موږ د ټولو، یعنې دا معنا نه لري چې مثال فرض کړه موږ د انکشاف ملي شرکت د 15 سره مالیات اخلو، یا دا معنا نه لري چې مثال فرض کړه د افغان مثال فرض کړه د سلام مخابراتي شبکې څخه موږ د 15 سره مالیات اخلو. موږ څو شیانو ته ګورو، شخصیت ته په کتو، چا شخص مامور ته اسناد نو تسلیم کړي چې د بانک کاوي چې دا مالیات تولید کړه، هغه ثبت سیستم ته نو کړي. نو دلته د مالیاتي قوانینو څخه پیروي کول هر څوک چې عاید لري مجبور مکلف چې دا قانون په ځان باندې پلي. د مالیاتي حسابونو ساتنه لکه مخکې چې موږ تاسو ویلي، یو څوک چې عاید لري یا یې نه لري، لکه مالیه ورکړې ده او دولت ته او بیا هغه تابع د مالیې نه کېدو ولې د حساب ځان سره ساتي.